نن میں درینیم منا کنزل کړي دي، درینیم منا چې دا چا کړي، دا تاسو کړي، مون کړي. زه خو چې د نالت ټکی څوک وایي ما ته ځان را یاد شي، ځان. یو حکیمو چې کور ته به راغی دا ښځې به یې چې ولیدې ویل به یې مورې نالت په ښځو، ویل به یې بچیه بغیر زما نه، زه ډېره پاکه یم، بزرګه یم. ویل ګوره مورې مه کوه، ویل څه کې بچیه که نه، زما لمن مونځ پې کېږي. یو طالب یې ورته مسلاطي کړی دی، ویل زما دا مور لږه ورغلا وکړه. طالب ورسره لین دین جوړ کړی دی، مور یې ورته ویل ما وتښتوه، مټیزه مې که. ویل تللی نه شم، وړې به مې څنګه. طالب ورته ویل په پچای کې به دې کېنو او بو به دې زه په پچای کې کېنولې ده او پې د پاسې مالو چیښي دي. طالب وویل حکیم ته ویل مور دې را سره ځي، ویل په دې پلانی لار راځه، پچای په سر ده او په پلانی لاره ور روان دی. حکیم ورته ویل طالبه څه دي؟ ویل جي دا مالوچ دي. ویل ته کېنه دا پچای. مور یې پې د پاس نه زور کوي چې پچای کېنه دي، چې پچای کېښو مالوچ یې ته لرې کې مور یې زیړې سترګې پکې نیولې وې. حکیم ورته وایي مورې نالت په ښځو. ویلې بچي اول په ما، اول په ما. دا مونږ چې لږ ډېر ښه سره باندې پېښ نه دي، وایي پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه یي پېښه. نو دا مونږ کړي دي او د خپلو اعمالو سزا زمونږ غوږونه هم ټوله ورځ اوري او زمونږ سترګې هم ټوله ورځ ګوري. انعمت علیهم کم خلق دی چې وزیر شي هغه انعمت علیهم دی، چې منبر شي هغه انعمت علیهم دی. زه خو یم چې دې زمانه کې وزیر شي او منبر شي لعنت الله علیه دی. انعمت علیهم دی، انعمت علیهم په خپله قرآن ویلي دي. څنګه د آیات انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انعمت عليهم كم خلق ده؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دا انعمت عليهم. ته چې خدای ته درخواست د هدایت کې چې اهدنا الصراط المستقیم، د چا لار راته وښیه. انعمت علیهم چې تا پې انعام کړی دی، چا من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. وحسن اولئک رفیقا. اوس حسن اولئک رفیقا مونږ کوم خلک ګڼو لګیا یو، مونږ رفقا د مجلس د چا انتخاب کوو ځان دپاره؟ عزیزانو دا هغه ستاسو د مونځ الفاظ دي چې تاسو هر وخت پکې وایي. علما وایي چې اجمالي طور باندې ټول قرآن چې دی په صورت فاتحه کې پروت دی. تیره جمعه مې ویلې خلکو نه مې پوښتنه وکړه چې ستاسو په نوم باندې جبه باندې خطلی دی الله دسه او الله دې خیر کی او الله دې وبخي او الله دې پلانې کی او الله دې په دې الله ټکیم سوچ کړی دی چې دا لفظ الله په اصل کې څنګه و، د دې الله معنا څه ده، د دې څه معنا ده په دې یو لفظ کې چې الله په اصل کې الهونو او د دې معنا څه ده په دې یو لفظ. سلیخ کاله تاسو ما پسې د جمعې منځونه مال کړي دي، تاسو خدای په خر سیلاب یوړی که، یعنې تر اوسه په دې ټکي نه پوهېږئ. عزیزانو عرض مې دا و چې بنیادي شي ته راشئ. مولانا تنویر رحمت الله علیه لیکلي دي چې اهدنا الصراط المستقیم الله ته درخواست دی د هدایت، او دا درخواست الله قبول کړی دی. تا ویلي چې اهدنا الصراط المستقیم، نو الله څه ووایي چې هدى للمتقین. دا قرآن سملار سملار دی غوښتې ده، دا قرآن سملار ده، دې ته ګوره او په دې روان اوسه. نن هغه قرآن نه ستا په ملک کې څه جوړ دي؟ عزیزانو تاسو طالبان یې یا علما یې؟
دا اسلام داسې شی دی چې وجدنا علیه آباءنا او کنه دا یو بل شی دی چې هغه لار مونږ پرېښې ده. زمونږ په لاس کې دې وخت کې بنیادي شی چې کوم دی هغه قرآن کریم. دا نور ټول علوم چې دي دا د قرآن کریم د خدمت دپاره دي. که تاسو صرف وایئ، که نحو وایئ، که منطق وایئ، که ریاضي وایئ، که اصول وایئ، که تفسیر وایئ، دا ټول دې دپاره دي چې دا نسخه پې زده شي. د دې بل غرض نشته. دا ټول علوم چې دي دا توطیه تمهید دی د دې نسخې د زده کولو دپاره. اوس هر کله چې دا نسخه راغلې دې دپاره ده چې دا به د ملا او د طالب کار نه دی زده کول، دا د هر لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو والا کار دی. دی به زده کوي. اوس ګوره تاسو منځونه هم کوئ، په دې منځ کې دا ټکی بار بار وایئ چې اهدنا الصراط المستقیم. الله ته درخواست د هدایت کې چې خدای ما ته سمه لار وښایه. په دې دې سوچ کړی دی چې دا سمه لار وایي څه شي ته؟ ما په خبرو پوهېږئ؟ اوس تاسو دا طالبان بار سین کې ولاړ وئ. سخته غصه راغله چې دننه تقریر کېږي لګیا دی، یو لوی شیخ الحدیث لګیا دی تقریر کوي، تاسو بار ولې ولاړ یې؟ تاسو به څنګه مولیان کېږئ؟ او طالب خاورې به ملا شي، په کتاب پروت یادوي شینکي خالونه. اوس په پېښور کې خو ملا کېدل چې دی ما ته د مار خپه ښکاري. د مار خپه نشته که نه، ناممکنه ده. ځکه چې په هر روډ باندې ګورې دغه برګی چرګی ګرځي، ستاسو هغه نیکه به مولیان نشي چې 5 کروړه دورې وکوي. دغه سپینګري که در کې مړه شو نو صرف بهایي لولولو والا اهلیت بم در کې پاتې نشي. عزیزانو اهدنا الصراط المستقیم باندې تا سوچ کړی دی چې دا زه کومه لار غواړم؟ قرآن کریم پخپلا د صراط مستقیم تفسیر کوي. خدای ما ته سمه لار وښایه. د چا لار؟ صراط الذین انعمت علیهم. د هغه خلقو لار راته وښایه چې تا پې انعام کړی. اوس انعام شده خلق کم یو دي؟ الله چې په چا انعام کړی دی کم خلق دي؟ بې نظیره ده. نواز شریف دی، دا نور در پرد دي، دا لیډران دا دي، دا انعمت علیهم. یا دا وزیران دي چې نن 3 پوره شو په صوبه سرحد کې 3 او په یو وزیر 15 لکه روپۍ خرچ دی. خدای به مو په ټیپرو پسې مړندی. هر یو وایي ما وزیر